د هند او طالبانو ترمنځ اړیکې پاکستان ته څه پیغام لري؟ کابل ته تللي هندي پلاوي له طالبانو سره پر ډیپلوماټیکو او اقتصادي اړیکو خبرې کړې دي. ریپورټونه وایي چې طالبانو له هند څخه په کابل کې د سفارت پرانیستلو غوښتنه کړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې کابل ته د هندي پلاوي په سفر کې دواړو اړخو هوکړه کړې چې د افغانستان او هند ترمنځ به تګ راتګ ډیریږي. د دغه وزارت ویاند عبدالقهار بلخي پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی دی چې هندي پلاوي د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال عباس ستانکزي سره کتلي. محترم ستانکزي صاحب په خپل وار هندي لوري ته ډاډ ورکړی چې له هندوستان سره د افغانستان اړیکې به د متقابل احترام او ګډو دوه اړخیزو مشروع ګټو په رڼا کې پرمخ ځي او د نورو هیوادونو له خپلمنځي سیالیو او شخړو څخه به نه اغېزمنېږي. دغه راز په رپورټونو کې راغلي چې طالبانو په کابل کې د هند سفارت د بیا پرانیستو غوښتنه کړې. د طالبانو او هند پخوانۍ پټې اړیکې سره له دې چې واک ته د طالبانو تر رسېدو وروسته په لومړي ځل هندي پلاوي کابل ته سفر وکړ، خو یو شمېر کتونکي وایي هند او طالبانو پخوا هم د پردې تر شا اړیکې پاللې. په اسلام آباد کې پاکستاني خبریال طاهر خان د ویچا ویلات وویل د طالبانو او هند ترمنځ مخکې هم غونډې شوې دي. تیر کال په قطر کې غونډه وشوه او شیر محمد عباس ستانکزی په قطر کې د هند سفارت ته ورغلی و. د هندي رسنیو داسې رپورټونه هم شته چې په متحده عربي اماراتو کې د هغوی ترمنځ پټې رابطې وې. دا څرګندونه داسې مهال دی چې د طالبانو دفاع وزیر ملا محمد یعقوب له یوه هندي ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې ویلي دی چې له هند سره تر ډیپلوماټیکو اړیکو وروسته پر پوځي همکاریو هم فکر کوي. له دې پرته د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي او یو شمېر نورو طالب مشرانو هم له هندي رسنیو سره مرکې کړي. ځینې کارپوهان په دې نظر دي چې په دې وروستیو کې د ځینو طالب مشرانو او پاکستان ترمنځ بې باوري رامنځته شوې او غواړي چې له هند سره په اړیکو سره پاکستان ته یو پیغام ورسوي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.